ایرانی رسنۍ وایي د سرحدي دیوال په جوړولو کې مو تېروتنه کړې ده. ایران اړوند ځمکه مو له لاسه ووته. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. انتخاب ایرانی رسنۍ د یو افغانستان پیژندونکي په حواله لیکلي چې په زابل کې مو د سرحدي دیوال په جوړولو کې تېروتنه کړې ده. دغه کارپوه دعوه کړې ده چې طالبان اوس دغه دیوال د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله ګڼي او ځمکه یې ولجه کړې ده. د انتخاب په نامه دغه ایراني رسنۍ د پنجشنبې په ورځ د زمري 19 د افغانستان د چارو د یوه کارپوه پیر محمد ملاظاهي له قوله لیکلي، موږ په زابل کې د دیوال په جوړولو کې تېروتنه وکړه او د ایران د خلکو ډېرې کرنیزې ځمکې د دیوال بلې غاړې ته پاتې شوې او اسلامي امارت په دې باور دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله همدغه دیوال دی. ښاغلي ملاظاهي وایي طالبان ایراني کروندګرو ته اجازه نه ورکوي چې هلته کرکیله وکړي او ځمکه یې ولکه کړې ده. دغه کارپوه ټینګار کوي چې موږ کو دیوال جوړولو نو باید د پولې پر سر مو جوړ کړی وي، په دې معنی چې اوس د ایران خاورې یوه برخه د اسلامي امارت لاسته ورغلې. له دې وړاندې د زابل یو استازي حبیب الله دهمره هم ویلي وو د سیستان زرګونه هکټاره ځمکه د سرحدي دیوال پورې غاړې پاتې شوې ده. تر اوسه اسلامي امارت دغو څرګندونو ته کوم ځواب نه دی ویلی. په تېرو 2 کالو کې چې اسلامي امارت په افغانستان کې واک ته رسېدلی، څو ځلې د ایراني ځواکونو او اسلامي امارت ترمنځ په لویدیځه پوله کې اخ و ډب پېښ شوی دی. سږکال د غبرګولي په میاشت کې د اسلامي امارت او ایراني پولساتو ترمنځ وروستي تاوتریخوالی د نیمروز او زابل د ګنج په ولسوالۍ کې پېښ شو چې له امله یې 2 ایراني پوله ساتونکي او 1 اسلامي امارت سرتیری وژل شوي وو.